کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي فعالیتونو په لړ کې دا ځل د ښار په 9مه ناحیه کې د برېښنا کوټ سړک د اساسي رغولو چارې پیل کړي. په دې تړاو د کندهار ښاروال ویلي دا یو ستړی کوونکی سړک و چې په لړ کې دوکانونه جوړ شوي و چې پر وینا یې د اداري مسایلو له امله د یاد سړک چارې ځنډېدلې وې چې پر وینا یې اوس مهال تدارکاتي چارې بشپړې شوي دي. د سړک در حقیقت یو ستړی کوونکی سړک ځکه په دې کې په مسیر کې ډېر مارکیټونه دوکانونه خلکو جوړ کړي وو. تېر کال د دغه دوکانو د نړولو چارې الحمدلله په بریالیتوب سره سرته رسېدلې دي چې عملګرو فارغ شوي د خدای پاک ته اجر ورکړي او د شروع کولو پلان یې هم و چې باید دا شروع سوی وای، ولې د څه اداري ستونزو یا نورو ستونزو له کبله ممکن دا ځنډېدلی وي. اوس الحمدلله موږ تدارکاتي مراحل پای ته رسولي دي او الله پاک دا کومک را سره کړی دی چې اوس دا د افتتاح کوو. د سړک رغونه به نه یوازې د ترانسپورت ستونزې حل کړي او د سفر وخت به راکم کړي، بلکې د سوداګرۍ، کرنیزو محصولاتو او ورځنیو توکو د چټک او خوندي لیږد لپاره به هم اغیزمنه اسانتیاوې برابرې کړي. د کندهار ښاروال وایي یاد سړک چې 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري په یوه برخه یې 80 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د پاتې بلې برخې کارونه به یې راتلونکي کال کې پیل شي. نوموړي زیاته کړې چې د بلفاست چارې د بودیجې د کموالي له امله راتلونکي کال کې پیل شي. دا سړک 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې دا اوس 6 کال جوړېږي. د دې په جوړېدو سره به دا جاده 40 متره سي، 40 متره عرض به پیدا کړي او پر دې باندې 80 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. البته دا لګښتونه د بعضې مجبوریتو په خاطر باندې په 2 فازه کې به شاید وشي، یو فاز کې به نه وي او پاته برخه چې انشاءالله تر کوتل مرچي پورې موږ اراده کړې ده را روان کال کې د بودیجې د کموالي په سبب، ځکه چې موږ کندهار ښاروالي لکه څومره چې تقاضا کېږي په هغه اندازه بودیجه نه لرو، نو په دغه وجه باندې به دا پاته برخه بل کال ته زنجېږي انشاءالله. دا سړک چې د روزګان ولایت او د کندهار شمالي ولسوالۍ له کندهار ښار سره نښلوي د سیمې لپاره ستراتیژیک او حیاتي ارزښت لري. همدارنګه د کندهار ښاروال د خپلو خبرو پر دوام وایي چې د پیل شوي سړک چارې به د روان کال په لړ کې بشپړې شي او ټینګار یې دا دی چې زیات شمېر هیوادوالو ته پکې هم د کار کولو زمینه برابره شوې ده. دغه 2.5 کیلومتره هم زیات اندازه ده، الله پاک دې په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. دا چارې به 6 کال په 2 میاشتو کې انشاءالله بشپړې شي چې په دې کې به مختلف خلک پني او غیر پني خلک په کار باندې اخته وي، په لسګونو خلک به اخته وي چې دا هم د هیوادوالو دپاره یو ښه خبره ده. دا تېر کال د دې سړک په مسیر کې شاوخوا تقریبا 7000 دوکانونه نړول شوي دي چې زموږ ښاروالۍ ملګرو د ناحیې امریت او سکتوري ریاست په دې کې پوره برخه اخیستې ده او اخلاص و متانت یې کړي، خدای دې قبول کړي. نو چې په نتیجه کې موږ دې مرحلې ته ورسېدلو چې سړک افتتاح. دغه راز د کندهار ښاروالۍ ویان وایي ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي فعالیتونو په لړ کې دا ځل ښار په 9مه ناحیه کې د برېښنا کوټ سړک د اساسي رغولو چارې پیل کړي. کندهار ښاروالۍ دا ځل د ښار په 9مه ناحیه کې د برېښنا کوټ سړک د اساسي رغولو چارې پیل کړي. د برېښنا کوټ سړک چې د روزګان ولایت ترڅنګ د کندهار شمالي ولسوالۍ پر رامات دي، د روزګان ولایت او د کندهار شمالي ولسوالۍ له کندهار ښار سره وصل کوي. د برېښنا کوټ پله څخه شروع بیا تر کوتل مرچي پورې تقریبا 7 کیلومتره اوږدوالی لري. دا سړک مخکې ډېر کم عرضه و. تېر کال کندهار ښاروالۍ د دې سړک په مسیر کې چې کوم کورونه او دوکانونه وه هغه یې تخریب کړل او یاد سړک یې د 40 متره په اندازه سره پراخه کړي. نوموړی وایي دا سړک د برېښنا کوټ پله څخه شروع بیا تر کوتل مرچي پورې غځېدلی چې تقریبا 7 کیلومتره اوږدوالی لري چې سږکال به کندهار ښاروالۍ د برېښنا کوټ پله څخه بیا تر زړې تیري هډې پورې چې تقریبا 2.5 کیلومتره اندازه کېږي دواړه طرفونه یې په 2 فازه کې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت د دې کال تر پایه پورې رغوي او پاتې حصه به په راتلونکي کال کې ورغوي. اوس تازه یې دا دی د اساسي رغولو چارې پیل کړلې. د برېښنا کوټ پله څخه شروع بیا تر زړې تیري هډې پورې چې تقریبا 2.5 کیلومتره اندازه کېږي. کندهار ښاروالۍ سږ کال دغه 2.5 کیلومتره اندازه سړک یو طرف او بل طرف د دې کال تر پایه پورې رغوي چې تقریبا 80 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي چې دا د کندهار ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کېږي. او په دې پروژه کې به هره ورځ 500 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره سي. او بله خبره دا چې دغه 2.5 کیلومتره اندازه سړک یو طرف او بل طرف سږ کال رغول کېږي او پاته برخه به په راتلونکو کلونو کې ورغول سي.
په ورته مهال بیا هم خلک د ښاروالۍ له دې اقدامه هرکلی کوي او وایي چې د دې سړک په جوړېدو سره به خلکو ته اسانتیاوې رامنځته شي. نو مرکز ترینکوټ خو ته د معلوم دی بل ولایت سره نه لار لري، د کندهار ښار ته چې دی دغه یوه لارې ده، د مرچې سره واوړې بله لار نه لري. نو دغه لار خو ته در معلومېږي دا ډېر تنګ او رش و بېروبیار و. زموږ په کومه کې به زموږ اجل مریض و، زموږ په مثال په نیم ساعت کې هغه ځای ته کولی شو موږ ځان رسولی وای، هغه به 2 ساعته تېر شو. او بل دا کومه پروژه چې اوس الان د شروع سوې ده دا خو ماشاءالله ډېر ښه کار دی زموږ ښار دپاره د وطن دپاره دا د آبادۍ په لور یو بنسټ ایښودونکی ښه کار دی. دغه راز هم خلک وایي د دې ښار نفوس ورځ تر بلې زیاتیږي او غوښتنه کوي چې کارونه باید په چټکۍ سره ترسره شي. نو نفوس مو زیاتیږي او ښارونه مو په پخواني سیسټم جوړ دی هغه تنګیږي. دا خو ډېره ښه خبره ده چې ښارونه مو آزاد شي، سړکان مو آزاد شي. خو دا سړک څه نه څه تنګ و، نو اوس خو دا دی الحمدلله کار به شروع دی، برداره کېږي غچېږي. نو خوشحاله یو بس کارونه یو څه وځنډېدله خو چې مخته ولاړ شي او ژر مخته ولاړ شي دا د ټول دپاره ډېره ښه خبره ده. دغه روان کار یا دې ته ورته نور کارونه چې دي د بیا رغونې کارونه هغه موږ ټوله ستایو. یاد سړک پخوا ډیر کم عرضه و چې د موټرو د ګڼې ګوڼې او ترافیکي ستونزو لامل کېده. د خلکو د اسانتیاو او د ترافیکي فشار د کمولو لپاره کندهار ښاروالۍ تیر کال د دې سړک د پراخولو چارې ترسره کړې چې په ترڅ کې د سړک په مسیر کې موقعیت لرونکي کورونه او دوکانونه تخریب کړل او اوس یې د رغونې عملي کارونه پیل کړي دي. همدارنګه دا پروژه به د سیمې اوسیدونکو ته د ښاري خدماتو ته د اسانه لاسرسي زمینه مساعده کړي چې خلک د ښاروالۍ له فعالیتونو خوښ دي.